ارباسان دی وجاړي جهانگیر دی وجاړي اسماعیل شاهد دی وجاړي ځکه چې هغه وایي موږ لکونه روپۍ اخلو کنه نو هغه دی وجاړي دا چې جاړي کنه دا د غریب سړی جاړي چې د ساری او د ماښامي نه او د ماښامي او د ساری نه فلم کې څه ته وایي مړه کار نن سبا خو 15 لکه په جیب کې کېده جو ته هیرو مې او ویلن مې او ډایرکټر مې او هر څه ارځي فلم اکټران چې کوم کنه هغه بچا ته ځان خو نه دا غو په دیدار پسې به خلک کړاند شو دا خو مطلب دا چې دلته کې فلم ولګي او په سباله وته شوې خي ما بایپاس کړی دی او بایپاس ته ټول نه ګران اپریشن دی زما د زړه 3 رګونه بند شي ورسره زما ګردیم خرابې دي بلډ پریشر میم دی او شوګر میم دی لکه بیماریانې مې ډېرې دي ما سره یو اکټر امداد نه کړی سی وای د یو اکټر نه چې دا غنوم دی علمزیب مجاهدو د بدرمنیر نه غټ اکټر په پاکستان کې په پښتو فلم انډستری کې نو بدرمنیر یو فلم کړو په 1,30,000 روپۍ باندې 1,30,000 او 70,000 روپۍ باغه غستی یو فلم کړو په 1,30,000 روپۍ باندې او په هغه وخت کې په سټوډیو کې आवाज شوې بدر سے 1,30,000 روپۍ دی فلم دا اکټران دی مال راشي دا د لپسوات کې د اکټران زفری کومه ټول مر لمه پسوات کې بدی ودرو پدی دیرو کې د افریقا رونن دی کړي توریدو دا خو د سیډي کار دی او د سیډي په کار باندې زیاتونه یاد زم ولګي موږ په ډرامه باندې لګولې جو پدی باندې دی او شلک ولګي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو مراد علی کاټلنګ ما د فرواز ټي وی لخوا او د وخت موجود ما په سواد کانجو کې قدرمنو تاسو کته شه زما سره پسند کې چې کوم شخصیت موجود دی زمین جان صاحب اورپ تنظری په نوم ډیر خلک پیژني دی یو سینیئر ډایرکټر دی یو سینیئر کیمرامین یو سینیئر ایکټر ډیر زیات کار کړ ډیر زیات مهنت ډیر زیات سټرګل دی اج سواد تم کله را شنو د دې سره خامخا ملاوي ګډیر ملمدوس انسان دی اداي سره خبره ترګوي سره وګب شول السلام علیکم وعلیکم السلام مراد خانه په خیر را لې څنګه یې خیر ټیک ټاک شکر تاسو څنګه خیر دی جی الله کرم دی د الله احسان دی او خوشاله یو ټیک ټاک تیار سره خیره زموږ اکټران کوم ته ډیر زیات خوشاله ونه چې موږ کله خپل کوم اکټران لته خاص کړه سینیئر چې کوم دي نو بس هغه پریاد کې جړه کې دا کې ته ډیر زیات خوشاله نو پریاد او جړهګان هغه سړی کوي کنه چې صفه خبر ته کوم چې کم هغه په اکټرانو کې هغه وړ طبقه چې وته کم ویل شي نو هغه جړه پریاد پدې کوي چې په فلم په ډرامه کې 300 روپۍ اخلي نو هغه د کور د خرچې نه کیږي او چې ورسره سر بیا کار نه جو خامخا غریب جاړي نو ته ما ته دا وایا ارباسان دی وجاړي جهانگیر دی وجاړي اسماعیل شاهد دی وجاړي ځکه چې هغه وایي موږ لکونه روپۍ اخلو کنه نو هغه دی وجاړي دا چې جاړي کنه دا د غریب سړی جاړي چې د ساری او د ماښامي نه او د ماښامي او د ساری نه کوم ګورو نن سبا په فلم باندې سوګي ما 70 لاګ ولګول سوګي ما 80 لاګ ولګول سوګي ما کروڑ لګولي دا فلم د حقیقت کې په دومره په لګي ته هم تاسو ډیره تجربه دا فلمونو دی کار کړی دی ډرامې دی کړی دی نو دا حقیقت وي او کنه داسې درو یاره مراد خان زبر تدې په باره کې یو خبر وکم کنه کدا چرته کې د نیګټو فلم وکنه هغه ټي کیمرې چې به کم استعمالې دي نو بیا کدی ویل چې موږ په 70-80 لاک ولګولې 1 کروڑ ولګولې 1.5 کروڑ نو دا به مام بنل دا به تم بنل دا به تم دا خو سیډي جوړیږي پدې کې سړي پسې شي پیسې لګي دا اکټران دی مال راشي دا د لپسوات کې د اکټران زفری کومه ټول مر لمه پسوات کې بدی ودرو پدې دیرو کې د افریقا رونن دی کړي توریدو دا خو د سیډي کار دی او د سیډي په کار باندې زیاتونه یاد زم ولګي موږ په ډرامه باندې لګولې جو پدې باندې دی او شلک ولګي نه الته پروډوسر نه یا ډایرکټر چې تاسو کو یو اکټر یار کم سے کم 5 लाख 7 लाख 8 लाख روپے لی نو چې درې اکټران پکې تواله پرس کو 7 लाख روپے یو اکټر لی نو 21 लाख کم سے کم دغه شوي دغه سي جنکه شوي دغه سي نور دغه شنو پیسې پستاد نو وای دی کنه عثمانه ته پوسو کې تنظریه تاسو پیسې علي ز 15 لک علامه دا وای خبرې نو ما وې نو بس ته چې دا کلیر شور خبره ده وای بسوک پوي زدون علم سوک پوي زدون علم توریدو زړه ته هم چې د بدرمنیر نه غټ اکټر په پاکستان کې په پښتو فلم انډستری کې نو بدرمنیر یو فلم کړو په 1,30,000 روپۍ باندې 1,30,000 او 70,000 روپۍ باغه غستی یو فلم کړو په 1,30,000 روپۍ باندې
او په هغه وخت کې په سټوډیو کې اوازه شوې بدر صاحب 1,30,000 روپۍ د دې فلم فلم نوم ما نه ير دی کې دې زمونږ د انډستری خلکو ته پته ده د فلم هغه ته بیا دي زه دا خبره غلطه نه کوم نو یار اوس وایم که په سټډي باندې دونه پیسې او سړی و اتل کالم او لس کالم فلم اکټران چې کوم کنه هغه بچا ته ځان خو نه دا غو په دیدار پسې به خلک کړاند شو دا خو مطلب دا چې دلته کې فلم ولګي او په سباله وته شوې خي اکټر سړی چې دا چا په نظر باندې نه راځي ته ما توخه نیامه سرادي کوونته کې سړی ته ما توخه یا نیامه سرادي تاسو لیدلې ده بدر منیر سره کوونته کې سړی ما توخه جمیل بابر کوونته کې وخه امان کوونته کې وخه الک تم ما ته لک په جنکو کې سوریا خان شو غزړه شینا شو نمی شو خانم شو هغه خلک ته ما توخه کنه ته چرته کې دا به ریدلې نه ز چلو کو سیډي نه په هغه وخت کې سیډي نو سټیجونه کو کنه او که بدر صاحب شوګانی کړي دي هغه بکړي د ملک نه وای بار شوګانی کړي ملک نه دي کړي او که چرته ویني می شول چرته کراچي ته تلې وای خو لکه دا بد حال نه جوړ چې لکه او ګرانو مینوالو ز سبا در رواني مو پال کې بغپ لګاوخه دا چل نه جوړ دلته کې چکيري وای سبا مینوالو ز در رواني م په خور ته په سټیج باندې می کار دی او بس راځي غپ لګاو نو دې څه مطلب دی او اکټر تقریبا زما په خیال مونږه وختي نعمت صاحب سره ناسو غسرم غب شپ لګاو ناغه وی چې لګه ما په ژوندۍ کې چې دا شو نه کړو بل شو اکټر ل پکارم دا اکټر چې کم دی دا با سیټ ته ساتي دا با پټ ساتي دا صرف د کیمرې مخې ته راولي پبلک مخې ته بنر پبلک مخې ته و چې دی راغی دی ختم شو کنه دی دباو شو دی ختم شو لکه اوس ته زما مخې لرالي نو زه په فلم باندې سکوم بیا فلم باندې سکوم چې ته مخامخ چې اکټر ما مخامخ ولیدو فلم کې زه په فلم باندې سکوم اکټر هغه ته ویلې شي کنه چې هغه د پردې نه پټي په پرده خو الریډي ته ګوري کن 40 غس پرده ته لګیدل ته و ام ګوري به خبره ختمه د دې د خپل ایمیج د دې غورځیدل د دې په دې وجبانی غورځیدل دي چې دی 24 غنټې پبلک ته مخامخي نو است په سوچ وکړه ابل یو خبر وکړو د فلم انډستری په منافقت باندې خاص کر ډیر زیات منافقت دی یو ټیم داسې راغلی چې تاسو مطلب ډیر زیات د وروج د ورو بیا تاسو داسې راغلی یو ټیم راغی چې تاسو تقریبا یو کال په کور نه تاسو سره خبره کوله نو دغه صدای په والی ساتل یاره هغه خو کزه تاسو خبره وکم کنه نو هغه ډیره وګړه قصه ده خو په لندو باندې مختصر به اداره تا کوم چې تاریخ شادي الله پاک وبخي ما سره دانی کی تاریخ شا کړی دا یو کال ز پکور کې ناس ته په ما پسیم دي دکاندارانو دغه وکو چیرې په تنظری باندې کار نه کو خو عزت چې د خدای درکې دنیا یو طاقت نه جبلو ز تاریخ شا راغوخته ما غاله ما ډرامه جوړه کړ زوی د بدمعش هغه ډرامه خلکو خوخه کړه هغه نه پس ما مسافر سیډی له جوړه کړه ماما خردي پسو ده نو هغه خو بیا په پبلک کې ډیره پاپولر شو نو هغه نه بس بیا لکه دا صرف د جانگیر پورشن ته خیم چې بیا په جانگیر باندې ما لګاتار ډرامې وکړي نو دا و چې جانگیر زما د پاره سوپر هټو زګه زما ډرامې چې کمی براله جانگیر په 15 شپږ لږ ډرامې پلاپ رالی او چې ما به یو جوړه کړو نو هغه بدل الله فضل له چرچی به په غمانې ګوري او ډرامه ما کړی و نرخزه نو تاغه نرخزه ډرامه ته ګوري چې پای کې ماره جانگیر نه څنګه کار غستې لري خبیا چاچی ستا چرګه ما چیچی د خروټه کدار لکه ګوره د سیده ګور د یو ډرامه ما کوله د خروټه کدار د دی اولنې اپر ما شاید تکړه لري ها نو شاید را ته ډیماند کې خو دوه ماته دا ډیماند کې خو دوه چې تنظریه ډرامه د لکوم خدانوم ولا بدل کا ما نه جی ما دا ټایټل خرڅ کړی لري نو هغه ډرامه بیا ما په جانگیر باندې جوړه کړه دا غي نمو د خروټه کدار نو لکه ګوره منګه کار شوق سره کو مینی سره کو منګه دې ته نه قتل چیرې دا نوم خده یا خراب ته خو چې د پبلک په ذهن باندې یو نوم کې نه او زما خو کامیډي ډرامې د ډایرکټرز هم کمال هم دغه چې د پبلک سوچ ته دغه وګی چې د پبلک په سوچ کې سدي پبلک څه خوخي پبلک دغه خوخول چې بس تنظر یا کامیډي ډرامې جوړو بس جانگیر لمنډه ورکاو او بد حال له وال ټکول کو دروز او دا غوبل لخواقین ګور می جوړ کړی او ډرامه من کړی او غوبل لخواقین ګور سیلې د خدای پاکو بخیا پکې خواخي و او ما پکې کې په خپل د انګور کردار کړو نو هغه ډرامه ډیره زیاته پاپولر شوی و نو دا هغه غدرس غوبل چې کم دی کنه نو بیا منګه په جانگیر باندې ما دغه کوچیر راشه کدا سی او دغه نو بس اکار روانو
بل تاسو په دغه باندې خبرې کوم په جون باندې تاسو په یو وخت کې بیمار شوی وي غالبا اپریشن مو کړو یا سم دغه مو کړو د شو به د فیلډ خلکو تاسو تاسو پښتنه یا سیمداد تاسو کړو یاره زبرته یو خبره کومه ما بایپاس کړی دی او بایپاس ته ټول نه ګران اپریشن دی زما د زړه 3 رګونه بند شي ورسره زما ګردیم خرابې دي بلډ پریشر میم دی او شوګر میم دی لکه بیماریان مې ډېرې دي خو تا دا خبرو که چې ستا سره اکټرانو لاس اخلاص کړو زما سره یو اکټر امداد نه کړی چې وای د یو اکټر نه چې دا هغه نوم دی علمزیب مجاهدو دا په دې کوله سکرین من دا خبره ځکه کومه چې علمزیب صاحب ما سره د ښه کړي دي او هغه زما په بیماری کې نه زما د یو موضوع بلور و د هغې په بیماری کې زما سره ښه کړي پاتوی ما هغې لپاره پیسې را لېږلې او زه چې کله بیمار شوی یم نو ما سره چې لکه دا لاس اخلاص نه یې کړی چې ورې دې تنظري لمنګ یو 100 روپۍ په لاس کې کېدو او بس الله پاک زما مدد کړی اوس تاسو مطلب ته ډرامه نه کې فلم نه کې نور څه نه کې روزګار نه کې نو ستا گزر اوقات څنګه دي شکر دی دا خو په ما باندې د الله غټ کرم دی په ما د الله په غټ احسان دی چې مال زامن خدای را کړی دي که زما د زامن نه وي که نه نو دا خلک خو دې تپوس د سره نه کوي نو زه چې څه یم که نو زه اوس د دې زامنو په وجه باندې ژوندی یم هغه د خپل کور هغه خرچه چلی او زه په کور کې داسته مې بېروزګاره او چې بس نور به ته څه ووایم خو بار یو سړی دی چې هغه رالم لګي ډېرې ګولو له پیسې رالیږي او تاسو خو په بیمارۍ او په علاج څه د 13,000 روپو زما د میاشتې ګولۍ دي د 13,000 دا سلاپاسه دي خو په دې کې بیا زه هغه ګولونه کونه وشو کوم چې کله یو ورځ خوړلې یو ورځ نه خوړلې خو نه هغه چې کمې د روټین ریګولر ګولۍ دي ډاکټر راته وي چې دا به ټول عمر له خرابېږي که نه نو د 13,000 روپو زما د میاشتې ګولۍ لګي که پرس ګدای سوکي چې راځي دوی سره رابطه کوم دوی سره مطلب خبرې اترې کوم یو سره د دوايي خرچه ولا کوم یا صدا چې تاسو سره بل څه امداد کوم دای خپل نمبر شو یاره زه خو یم الله دې په ایمان باندې خوشاله کی او لکه بعضې خلک انټرویوانو والا مراد خان مونږ له ډېر راغلي دي خو هغه په هغه سکرین باندې خپل نمبر ورکړي زه په دې سکرین باندې ځکه یم چې مجبوري زما بیانې او پیدا ځان لوباسي نو دغه خبره ده زما نمبر دی 0300 574 28 24 574 28 24 ته نو دی باندې واتساپ هم دی او نو خبره ده چې وسوم دایم کما تاسو څوک ټلیفون کوي کنه نو ماته دې ټلیفون نه کوي ولې چې تنګولو لپاره څوک د جانگیر نمبر را څوک د ارباز نمبر راکا په پیډ کې دغه لوی مصیبت ته موږ خپل دومره خلک تنګ کی څوک د جانگیر نمبر را څوک د ارباز نمبر تاسو زه نمبر درم کوم قسم مې په خوده خبرې څه چې دا شکل وته نه کوي خپل نو بیا ټلیفون غز زه اوس نمبر ملاوم رنګ وته کوم آرام که زما نمبر موچت کی ودی چې ته پته چې بای دا سوق ته سوق نه دی او زما کو تقریبا 14 کالو شما دا فیلډ پری خیره زما سر په هغه وخت یو وکټر به دا ثبوت ونه کی په غیر د اسماعیل شهید نه چې زما نمبر د تنظری سورو ما سره دی چې ځکه دا غو سره خپل سړیو دا کار نو مونږه چې به خبره کولو نو مونږ به دا سره خبره کوله چې جانگیر ته وای مونږه سبا در روانیم اسسټنټ سره خبره وکړو ولا نو هغه به د جانگیر په ځین کې کوي تنظری سبا را روان دی بس خبر دونه پوره به خبره وا باقی با پیمنٹ حساب کتاب به تر دکاندار خپل کوو ډیر خلک زینم وایره ما بس ته سوکیالی نه وای ما ته وبويسته آسان کار دی ما ته وبويسته توبه چې واسه بجاهر توبه وباسه نه کومش په ورګو واسه قسم په خوده چې نه کوم جنوب ما باندې خلکو مراد به ما باندې خلکو ورستړی کو تنظری موږ له ډرامه جوړ کا نه کوم بای بس ختم خبره ختم بس دا سوشل میډیا او تاسو راشي تاسو نه مجبور یو تاسو ته ځکه کینو چې تاسو دونه تکلیف کړي دا غزین راشي نو موږ وای چې تاسو خپه نشئ نور به تاسو چې په سکرین نه ملیدلې فلم کې څه ته وای مړه کار نن سبا خو 15 لک په جیب کې کېده جو ته یورومي او ویلنومي او ډایرکټر رومي او ورڅار ځای واځي پیسې سره جو یورومي ورڅار ټیک نه کنه مراد بھائی نو بس دا نور څه هم دا خبرې وي ټیک شډېره مل ډېر مهرباني قدرمنو خدا زمين جان صاحب چې موږ سره خبره تر وکړه سوات تراغلو سوات چې موږ کلم راشو دی خو له خامخا زوزه چې دا زموږ ډېر خو ملګری دی ډېر ښه ملمدوس انسان دی د سره غب شپو لګو خبرې تاسو اورې دي خې خبرې وکړي یا بده وکړي تاسو کمنټس کې وای بهرحال زبر نو
کمنټس کې کنزل ونه کوي جی الله یو کامیاب کا فلم کتونکو ولته هم چې په کمنټس کې کنزل ونه کوي ښه کمنټس وکړي چې دا ما صحیح وي او که غلطه مې وي او که غلطه مې ویلي که نه نو آینده دپاره به زه بیا هم ویم چې دا ښه کار نه دی. ها ټیک شه قدرمنو اوس په دې اجازه غواړم هر چاته چې خوشاله اوسئ باد اوسئ الله پامان.